الله رب العزت قرآن کریم کی فرمای سيذكر من يخشى. دا نصیحت هغه څوک حاصلوي پر دې نصیحت باندې هغه څوک عمل کوي چې د هغه په زړه کې خوف وي د الله او ویره وي. یعنی هغه څوک د دین و خبرو ته و مجلس ته وخت ورکوي چې کوم څوک د الله څخه ویریږي او په زړه کې د الله خوف وي. نصیحت ته کښېنستل، دین د درس ته وخت ورکول، د قرآن د حدیثو درس ته وخت ورکول، دغه د دې علامه ده چې د دې سړي په زړه کې د الله خوف او ویره پرته ده. او کوم څوک چې د دین و مجلس ته وخت نه ورکوي، قرآن درس ته یا د حدیثو درس ته وخت نه ورکوي، په زړه کې چوک نه وي چې د دین یو خبره دې واورم، دغه باره کې الله فرمایي چې ویتجنبها الاشقى، د دین هغه کس منډې وهي چې هغه تر ټولو غټ بدبخته وي. یعنی تر ټولو غټ بدبخته هغه انسان دی چې هغه د دین و نصیحت ته و خبرو ته وخت نه ورکوي، د سره په زړه کې شوق نه وي چې د حدیث دی واورم، قرآن دی واورم. الله اکبر. نو کوم چیرې په زړه کې دغسې یو فکر وي، نظر وي چې دین خبرو اورېدلو باره کې تا ته شوق نه وي، نو فورا د الله په مخ کې توبه وباسه په اخلاص باندې او الله ته توبهګار اوسه. نو چې کوم څوک نصیحت حاصلوي، نصیحت باندې عمل کوي، د هغه تعریف الله په قرآن کریم کې بیان کړی دی او د هغه ټیکانه جنت دی. او چې کوم څوک نصیحت نه اوري یا په زړه کې شوق نه وي د نصیحت اورېدلو دپاره، د هغه ټیکانه جهنم دی. الله خپله فرمایي چې سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى. دا کسبه وغټ ورته داخليږي.